أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د یو فقهي مسلې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نور کله خو اکثر مختلف نسخجات یا عملیات تعویضات ستاسو په خدمت کې راوړم. نن ما یو مسله ډیره ضروری وګڼله او د ډیر وخت نه دا زه محسوسوم چې اکثر خلکو ته د غسل طریقه نه ده معلومه، ډیرو کسانو ته. او بیا زمونږ خلکو کې دا یو خبره ده چې اکثر وایي چې اوس که دې وخت کې زه په دې عمر کې ورځم یا یو مولوي ته کښېنم او هغه ته وایم چې ما ته د غسل طریقه وښایه، نو زما خو 5-6 بچي شوي دي او ما پورې خاندي. نو هغوی به دې حالت کې چا نه تپوس هم نه کوي. بعضې زنانه دي هغوی ته هم ډېر کمزوري په مونږ کې ده چې زنانو ته هم د غسل طریقه چا ښودلې نه وي. نو انشاءالله چې په هغې چا ته نه یاده نو په هغې باندې به ګناه نه وي، ځکه چې یو سړي زده کړې نه ده. نو ما سوچ وکړو چې هغه خویندې وروڼه کوم کسان چې د چا نه تپوس نشي کولی د هغوی دپاره زه په دې خپل ویډیوګانو کې د غسل د طریقې چې کوم ویډیو د هغه شامله کړم. نو یو خو به دی چې په خپل غوږ کې به لګوي وا به وري او مستفید به شي، ځکه غسل داسې یو شی دی چې دې د غسل په دوران کې تا باندې هر څه بند دي، عبادت در باندې بند دي. ته تلاوت نشي کولی، ته قرآن ته لاس نشي لګولی، ته جومات ته نشي وتی، ته لمونځ نشي کولی. بیا اودسۍ کې خو زه دومره کولی شي چې قرآن نشي راغستی، نور ته جومات ته هم ننوتی شي او ته که په یادو باندې ځان له تلاوت کولی شي نو هم کولی شي، خو د غسل په دوران کې بالکل تا باندې تلاوت منع دی. نو دغه رنګې بعضې خلک چې مثال لکه څوک نه پوهېږي، بعضې خلک پکې عمرې حجونو له لاړ شي او منځونه پکې کوي او منځ کې غسل نه وي وتی. نو زما دا ویډیو به ټکي په ټکي غور باندې به اورئ، د دین شوق په ځان کې پیدا کوي. دا اورېدل ضروري دي. مونږ به په آخرت کې چې به بچ کېږو به که نه، به دې مانځه په دې اوداسه به دې بچ کېږو. نو که ستا غسل نه دی او ستا یو مونځ نه دی شوی نو بیا به ډېر غټ تکلیف سره مبتلا یې. او بل دا کار دی چې د دین په معامله کې شرمېږئ مه، ایني ټایم ورتلی شي او عالم نه تپوس کولی شي، کتاب کتلی شي. که نن سبا خو د یوټیوب د سوشل میډیا دور دی، هلته هم کتلی شي. زما دې ویډیو ته مکمل په توجه شئ. زه خپل ویډیو شروع کوم د غسل په باره کې. د غسل کومو کسانو باندې واجبېږي چې هغه کې یو جماع ده، چې چا همدستري وکړه، ښځه خاوند یا ښځه او سړی دا میلو شو، که هغې خپله ښځه وي که بل ځای کې، الله دې چاله د ګناه توفیق نه ورکوي. خو که مثال زنا یې وکړله نو په هغې دواړو باندې غسل واجبېږي. دویم احتلام مونږ چې ورته شیطان دوکه کول وایو، چې په خوب کې په ښځه یا سړي باندې غسل واوړي او د هغه مني خارج شي. او دریم چې دی حیض دی، چې کوم زنانو باندې ماهواري بیماري راځي، د هغې حیض نه چې کله هغه پاکه شي نو په هغې کې په ده باندې د هغې نه پس په هغې باندې غسل واجب دی. او څلورم نفاس، چې کومو زنانو ماشوم پیدا شي نو د هغه ماشوم د پیدا کېدو نه پس هغې باندې وینه راځي، هغه وینې ته نفاس ویلی کېږي. ښه دې دو ځینو کې تاسو ته لږ نورم وضاحت کوم. حیض په دوران کې خو تاسو ټول ته پته ده چې مونځ معاف دی او روژه به هم نه نیسي، خو بیا به د روژې قضیې راوړي، د مونځ قضیې پرې نشته. نفاس کې اکثر زمونږ د پښتانه چې کوم دی دوی وایي چې څلوېښتۍ کې د زنانه فلانکۍ څلوېښتۍ کې ده او څلوېښتۍ وځي. نو هغوی بعضې دا خیال کوي چې بچی دې وشو نو ته به 40 ورځې نه مونځ کوې او نه به اودس کوې. دا بالکل خبره غلطه ده. 40 ورځې نه ده. که ته په 10مه ورځ هم صفا شوي، 10مه ورځ باندې به خپل غسل وکړي، خپل معمولات دیني معمولات به شروع کړي، تلاوت کې، اودس کې، مونځ کې هغه به کوي. که روژه به روژې به بقایې نیسي. لکه د دې د 40 سره څه تعلق نشته، 40 ورځو سره یې تعلق نشته دی. ځان هم ګناهګاروئ. کومو کسان کوم خویندې چې زما دا ویډیو ګوري نو هغوی نور ښځو ته دا خبره ورسوئ. او دا نننۍ ویډیو چې دا د نارینو دپاره کم او د زنانو دپاره دې کې ډېر اګاهي ما او ډېرې خبرې زنانو دپاره راوړي دي، ځکه چې زنانه په خپله د ملا خوا راتلی نه شي
او چې کوم دی نو چا نه تپوس کولی نه شي هغې ته چې څه ښودلی شوي نو که مخکیني چا چې ورته ښودلی هغې غلط کړی نو دی ټول عمر بیا غلط کوي. نو څلورو شیدونه دي چې هغه په سړي باندې غسل واجبوي. ښځه خاوند ملاوېدله، شیطان دوکه کول، احتلام، حیض او نفاس. د بیا د غسل فرایض څه شی دي؟ د غسل فرایض 3 دي: خوله وینځل، پوزه وینځل، په ټول بدن باندې اوبه اچول. خوله وینځلو کې به غړغړې به هم کوي، پوزه کې چې اوبه واچوي نو هغې سره به پوزه کې به اوبه پاس راکاږي او په ټول بدن باندې به اوبه اچول. دا 3 فرض دي. روژه کې به غرغرې نه کوي او پوزه کې اوبه نه راکاږي ځکه چې روژې په دوران کې هغې سره روژه ماتیږي. نو که چا چېرته د پېشمهۍ نه پس غسل کوو نو هغه به صرف عامه خوله به ووینځي، پوزې ته به لکه اودس کې څنګه اوبه اچوي اوبه به واچوي، اوبه به راکاږي نه. او د غسل سنتونه څه شی دي؟ دی فرایضو، دا خو لازمي دي، د دې نه بغیر غسل نه کېږي. که تا خوله کې اوبه وانه چولې، غرغرې دې ونه کړې او نور هر څه دې وکړل نو غسل دې نه دی شوی. دغه رنګې پوزه کې دې اوبه واچولې، را دې نه ښکلې بغیر د روژې نه، نو غسل دې نه شوی، یا دې په ټول بدن اوبه وانه چولې. اوس د غسل سنت څه شی دي؟ د غسل سنت دا دي چې لاسونه تر د دې مړوندونو پورې، د دې ځای پورې لاسونه وینځل دي او کوم ګندګي چې ستا په بدن باندې لګېدلي هغه وینځل دي. د پاکۍ نیت کول دي، دا سنت دی چې ته به نیت وکړې. اودس به کې ټول لکه څنګه چې دا، او په بدن باندې 3 ځل اوبه اچول چې کوم دي دا سنت دي. ښه، اوس تاسو ته مکمل د غسل طریقه ښیم. بعضې دوستان چې کوم دي هغوی چې کله غسلخانې ته نه وځي ژمي کې، نو ژمي کې اوبه چې کوي چې ګرمې نه وي، هسې نه چې ډېرې یخني مې وشي، هسې نه چې ډېرې ګرمې ومې سوځوي، نو هغوی داسې چلوږي چې له اوله دا لاس په بالټي کې ښکته کړي او ګوري. نو یو خبره ذهن کې ټول واورئ، که نارینه دي که زنانه دي، ته چې وچ لاس به په اوبو چک کولو دپاره بلکل نه ګورئ، ځکه چې ته په دغه ټایم کې ګنده یې، دې ته وایي حکمن ګنده یې، تا باندې نجاست در باندې ښکاري نه، خو ته ګنده یې. ته چې کله دا لاس هغې کې ورښکته کړي نو تا ټولې اوبه ګنده دې کړي، بیا به نورې اوبه رالې. ښه، دویمه خبره چې څه ده، نو ښه طریقه څه شی ده؟ که ته اوبه چک کې خپل، نو تاسو به وایئ چې دا نه نو موږ به یې څنګه چک کوو؟ نو ښه طریقه دا ده چې یا خو په سشي کې اوبه راواړئ، بهر یې په ځان راکوئ، یا مخکې لاس لون که په نورو اوبو باندې او بیا چک که. د هغې نه پس به داسې چل وکړئ چې دواړه لاسونه دې ووینځل، چې کله غسل ته کېناستل اول به دواړه لاسونه تر دې ځای پورې ووینځي، بیا به هغه نجاست ځان نه لرې کړي، بیا به د هغې نه پس اودس وکړي، بیا به په ټول بدن باندې لږ لږ اوبه اچوي او په لاس باندې به ځان مږي او په ټول بدن باندې به 3 ځله اوبه واچوي، او لاول به په ښي طرف باندې 3 ځله اوبه واچوي، بیا په ګس طرف باندې 3 ځله اوبه واچوي. ښه، مکروهات یې څه دي چې په غسل کې کم کار کول نه دي پکار؟ د غسل مکروهات دا دي چې یو خو به ډېرې اوبه نه استعمالوي. حدیث شریف کې راځي لا تصرف فی الماء وان كنت علی نهر الجاری، که ته چېرته په روان نهر کې ولاړ وي ولا خوړ کې ولاړ وي نو اوبو کې به اسراف نه کوې، اوبه به ډېرې نه ضایع کوې. اوبه ضایع کول ډېر چې دي هغه مکروه دي. ښه، چې تا جامې ویستلي او ته بهر اوازونه کې او بس پلانکې شی راوړه او جوابونه هم ورکوې نو دا مکروه دي. ښه، قبلې طرف ته به د غسل په دوران کې به قبلې طرف ته مخ نه کې. بل چې کوم دی دغه د بل غسل کې به دا سوچ ساتئ چې ستا په بدن کې د ویاخته عمره ځای هم وچ پاتې نشي. که چېرته ستا په بدن کې د ویاخته عمره ځای وچ پاتې شو نو ستا غسل به نه کېږي. د غسل نه پس که تا ته دا در یاد شو نو بیا به وربشي، صرف همغه ځای به ووینځي، اوبه به پرې واچوي، د ټول غسل ضرورت نشته. که تا ته څه عذر و، لاس دې خوږو، سر دې خوږو، یو ځای دې خوږو او په هغې باندې تا ته پته وه چې زه دلته به دې سر باندې اوبه واچوم نو زما مرض سیوا کېږي او ډاکټر هم درته ویلي، یا دې کوم ځای خوږي ټانکي او دې دوران کې، نو هغه ځای باندې بیا به صرف لاس به لون کې او په هغې باندې به لون لاس راکاږي، هغه وینځلو ضرورت نشته. ښه، که په لاس کې دې د زنانو د نارینو ګوتمې وي نو هغه دې وخوځئ، د ښځو په غوږونو کې والی وي هغه به وخوځئ، او چې ځکه چې هغې نه اوبه ورشي. په پوزه کې نتکۍ یا څه شی چې و زیورات و هغه پوزې سوری که مثاله پکې نه وي نو کوشش به دا کوي که دغه دوران کې د ده په غوږونو کې والی نه وي او هغه سوري و نو هغه سورو باندې باقاعده داسې به یې ومږي چې هغې ته دننه اوبه ورشي.
په نوکانو کې دی وړه لګېدلی یا د بعضې زنانو ناخون پالش لګېدلی. نو ناخون پالش چې چا لګولی ناخون پالش داسې یو شی دی چې د هغې نه لاندې اوبه نه ځي. دا واورئ ښه چې د دې نه لاندې اوبه نه ځي چې اوبه لاندې لاندې غسل دې نه کېږي ټول عمر به ګندی قرآن ته دې لاس ولګو ګناهګاره به جومات ته لاړې مونځ ته ودرېدې ګناهګاره ځکه چې په ګنده حالت کې مونځ نه کېږي. نو دا یو خبره ذهن کې ونیسئ چې ګورئ دا زنانه اکثر د ناخون پالشو د دې خبرو نو د آخرت سوچ وکئ که بیا لګوئ داسې ناخون پالشو لګوئ چې تاسو کم زیاته غم کوم خادله تاسو تللی یا څه پروګرام نه تللی د هغې نه پس هغه لرې شي. داسې شی مه لګوئ چې هغه 2 میاشتې کار کوي یا 10 ورځې کار کوي. دې دوران کې د غسل حاجت هم پېښېدی شي. نو چې غسل نه نو بیا خو ګوره موږ مسلمانان یو د الله د رسول په حکمونو باندې به عمل کوو. کوم دوستان چې کوم دي د مصرتوب او یا د دې آټو موبایل د دې سره تعلق نو د هغې په نوکانو کې ګریس یا څه شی نښتې وي نو هغه چې کوم دی هغه به لاول د هغې صفا کوي. ښه زنانه به نوکانو نه وړه لرې کوي. مطلب دا دی چې دا به مکمل د دې اطمینان کوي چې د ده په ټول بدن ته د بدن هرې حصې ته د ده اوبه ورسیږي. ټیک شو جي که دا یې ونه کړله نو مطلب دا دی چې غسل به یې نه وځي او دا به ټول عمر ګنده ګرځي. او که چا غسل کړی او څه ځای ته وچ پاتې شوی نو هغه به داسې وکړي چې هغې ته ټول غسل کړي هغې نه مخکې څه مونځ کړی هغه مونځ به دوباره راوګرځوي او هغه ځای به لوند کړي. دلته یو خبره د زنانو دپاره کومه که نارینه که زنانه که کوم نارینه هم غټ ویښته ساتلي بعضې زنانه چې کوم دي هغوی د غسل دپاره د خپلې چونټۍ چې کومې دي کمسۍ دا نه کولاوئ. نو د ښځو خو ویښته ګڼي اوږدی نو چې هغه کله په ځان باندې اوبه واچوي نو د هغه ویښتو نه اوبه ډایرکټ لاړ شي بدن ته. نو که چېرته دا زنانه مکمل په دې باندې مطمئنه وي چې زه د خپلو ویښتو کې داسې لاسونه وهم چې هر یو ویښته م زما نه وچ د هغې جرړه چې کومه ده وچه نه پاتې کېږي نو بلکل بیا د کمسۍ نه کولاوئ. خو که چېرته ده ته پته وي چې ما دا دومره کلکه کمسۍ کړې ده چې زما د ویښتو جرړو ته اوبه نه رسیږي نو هغه د بیا مهرباني وکړي. که هغه نارینه وي او که بعضې اکثر زنانه وي او که بعضې نارینه وي بعضې نارینه هم ډېر غټ ویښته ساتلي نو هغه به بیا خپلې کمسۍ هغه ویښته به کولاوئ هغې کې به لاس وي پس د هغې به غسل وځي. ځکه چې دا یو تاسو ته مخکې معرض وکړو دا یو اهم رکن دی. د دې نه پس پتا باندې روژه مونځ تلاوت نور عبادات دا یو دروازه ده د هغې نه پس دا نور ته کولی شي چې څو پورې دا دروازه نه وي کولاو کړي ځان ته نو په بنده دروازه څوک نشي ننوتی. نو دا څومره چې زما خویندې وروڼه دي هغوی دپاره دا یو ویډیو ما راوړله او ګمان کوم چې نور به م راوړي خو دا د زنانو د نارینو دپاره یو بهترینه تحفه وه. انشاءالله العزیز که تاسو به دې باندې په خپله عمل وکئ کم زنانه چې اوري کم نارینه چې اوري زما دا ویډیو چې واورېده نو د ثواب په نیت باندې چې کوم پوه شي چې دا دوستان چېرته غریبي ده چېرته مدرسې ته به نه تلي او نن سبا زموږ علما کرام هم په دغه باندې اوږدې واقعې بیانوي په منبر باندې خو چاته دا طریقه ونه ښودله نو دې باندې به چې کوم دی هغې تا واورېدله بل ته یې ورسوه نو دې کې به تا ته هم الله اجر درکوي. بلکل څومره اجر چې ما ته میلاویږي دومره به اجر تاسو ته میلاویږي. نو دوستانو دغه ویډیو او تاسو ته ما وکړه که دې کې ما نه څه خبره پاتې شوي یا د چا په زړه کې څه سوال نو کمنټس کې خپل سوال ما ته لیکلی شي. د بلې ویډیو پورې به زه ستاسو نه اجازه غواړم. اجازه راکوئ. د الله په امان.